سلامونه هیوادوالو، لکه څنګه مو چې ولیدل زموږ کومکي خپرونې ادامه لري او دا هلته یو بل هیوادوال ده چې معیوبه ده، غواړو چې د ده سره د روژې په خاطر او روژه راتلونکې ده، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده روژه را روانه ده راتلونکې ده، د دوی سره مو د روژې په خاطر یو څه خوراکي توکي کومک کړی ده، هغه هیوادوالو چې پیسې رالېږلې وې او د دوی سره کومک کړی ده. موږ هم ورځو د دوی سره خبرې کوو، د دوی دپاره ځینې سوداګانې دي او کومکي مواد دي چې دغه ورته اخلو او د دوی سره یې کور ته وړو. نو تاسو هم لیدونکي اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه جوړې په خیر؟ خیر ښه جوړې. خیر چې حاجي صاحب نوم دی؟ نوم مې عبدالمؤمن. حاجي صاحب مومن. حاجي صاحب څومره وخت کېږي دلته موچګیري کوي؟ یا 4 کاله. څنګه د ژوند زندګي څنګه؟ بس پنځوس څخه نیولې څومره پورې کله پیدا شي کله نه شي. ځانه راځئ دلته کار کوئ بیا بیرته کور ته؟ کراچۍ کې مې راولي دلته مې تا کوي بیا مې بیا بېرته بیایي. پښې نه لرم. څو نفر هستئ فامیل کې څومره نفر هستئ؟ د 10 واړو سرپرست دی؟ د 10 باندې یم دغه مې دغه شان چې دي دغه زوی پرک بل شی نه لرم. بس د ماښام درله ولا څومره وخت کېږي چې دا تکلیف دې پیدا کړی پښې د معیوبه شوی؟ 1 کال کېږي. دا څه خاطر داسې شو؟ دا خو یو وختي معیوبه وه سره 40 کاله کېږي. بیا وایي د صدقې مغفرت مرض وګورم. مرض دواړه پښې کار نه کوي؟ دواړې اوس کته کړي بیخي؟ یا کته کړي مې نه دي، بندګر چې ځای نه سم کار نه کوي. یا بس بیا مې د کراچۍ په درو تا کوي. څه غوښتنه لري زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې دی هغه که د هیواد داخل کې دي که بهر کې دي چې وسې رسېږي بډایه دي د هغوی د څه غوښتنه لري؟ دا چې مشکل چې کومک وکړي اصل د کومک مرسته دې وکړي کې په وسه کې دي چې خدای دې خیر ورکړي. بس موږ هغه بعضې هیوادوالو تاسو دپاره کومک کړی و چې تاسو دپاره ځینې وسایل ځینې خوراکي توکي د روژې دپاره واخلو، نو موږ هم هغه تر تاسو را رسولي دي. هغو خلکو ته څه ویل لري چې تاسو سره یې کومک کړی؟ هر څه چې ما سره کومک کړی کې نه دی کړی خدای خیر ورکړي او چې نه یې کړی نو خدای خیر ورکړي. اسلام دی خیر چې بس موږ هم انشاءالله دغه سودا چې اخیستې دا به تاسو سره تاسو کور ته ورسوو. بس صحیح ځو په خیر. بس انشاءالله سم ځو. سمرا حسینی نظری دی او پرا مسل کی دی خلدونا پکی بشمار نعمتونا مسلم اورو رساو پنور ازش پیدی سمرا حسینی بیا تو اجازه قدرمن لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو د دې کاکا جان خبرې واورېدلې د ژوند مشکلات یې بیان کړه او هغه چې دوی معیوبه دي کار نشي کولی، نو خپرونه ادامه لري له نورو حق خلکو سره هم د کومک یا مساعدت برخه دوام لري. نو موږ خپرونې لیدونکي اوسئ، موږ د نورو خلکو په طرف باندې هم